سلګونه تنه د اهل تشیع عالمانو، مشرانو د غزني ولایت یو شمېر اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د اسلامي امارت له نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دا غونډه د افغانستان د شیعیانو عالي کمیسیون لخوا جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي امارت له نظام او لاسته راوړنو ملاتړ کوي. دوی له نړیوالو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان د خلکو کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. اگر شما رشد و پیشرفت و ترقی مردم ما را میخواهین، همونطور که دوستا هم اشاره کردن، بیایین این نظام را همراهش همکاری کنید، تعامل داشته باشین، به رسمیت بشناسین. شما اگر دنبال این باشین که نظامی به وجود بیاید که امر و نهی شما را فقط گوش بکند، چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. ما به دنیا اعلام بکنیم که مردم تشیع با امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه مشکلی نداره و ندارد و ما از تمام دستاوردهای امارت اسلامی حمایت میکنیم و ما برای بازسازی کشور خود، برای اتحاد و وحدت و همپارچگی خود، ما هر چی که توان داریم ما زحمت میکشیم و در این کار و در این راه ما از هیچ گونه فداکاری دریغ نمی کنیم. د تیر نظام چارواکو او نظامیانو هم په دې غونډه کې له هغو پوځیانو او سیاسي څیرو څخه چې له هیواده بهر تللي غوښتنه وکړه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او له خپلو هیوادوالو سره ګډ ژوند وکړي او د هیواد په آبادی کې برخه واخلي. والی بودم در گذشته، معین وزارت داخله بودم، اما امروز در کنار مردم افغانستان با آسایش، با خاطر آرام زندگی میکنم. ما از همه کسانی که در بیرون است، از همه نظامی ها، از همه سیاسیون، از معین صاحبا، از وزرا، از سیاسیون، از بزرگان دیگه افغانستان، از همه از اونها خواهش میکنیم که بیایید اگر وطن دوست دارید، خب بیادر بینی با هم دیگه دست به دست هم دیگه بتیمی وطن خود جور کنید. من از همینجا به تمام خرضابطان، افسران و جنرالان پیام میدهم که با وطن برگردید. در امارت اسلامی افغانستان اصول است که حکم است و اطاعت. فرمان عفو امیرالمؤمنین حفظه الله شامل حال تمام افراد و اشخاص می شود چی در داخل باشد و چی در خارج. د غونډې ګډونوالو هم د رنګ له سوداګرو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې پانګونه وکړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.